अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, زیم امین خان او تاسو ټولو ته هرکلی وایم. مونږ ستاسو دپاره د انګلیش لینګویج یو کورس لانچ کوو. دا زمونږ پاست ویډیو ده او زه پوره هیلهمن یم، پر امید یم چې ستاسو به دا کورس ضرور خوښیږي. چونکې په سوشل میډیا باندې، په یوټیوب، په فیسبوک او په نور مختلف ایپس باندې تاسو ته د انګلیش لینګویج کورسز بېشمېره میلاویدی شي. خو دا زمونږه طریقه کار چې دی دا بالکل بیل دی. مونږ به تاسو په داسې طریقه باندې د دې ګرامر د اصولو سره، د ضوابطو سره، د قواعدو سره اشنا کوو چې تاسو به بور کیږئ نه. بله پکې د خوند او د مزې خبره دا ده چې تاسو ته به دا کورس په پښتو ژبه کې، یعنی ستاسو په مورنۍ ژبه کې به تاسو ته دا کورس پرووایډ کیږي. نو تاسو به ډیر په ښکلي انداز سره پوه شئ. بل به مونږ دا کوشش کوو چې ستاسو سپوکن انګلیش لیول چې کم دی هغه مونږه امپروو کو. خو ستاسو د ټولو نه دا ریکویسټ کوو چې کایندلی تاسو مونږ خامخا د سوشل میډیا په مختلف ایپس باندې فالو او سپورټ کوئ. تاسو کولی شئ چې زمونږ یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کوئ، ورسره زمونږ فیسبوک پاڼه هم فالو کوئ او مونږ په ټیک ټاک، انسټا او داسې نور یو شمیر چې کوم سوشل میډیا ایپس دي هلته کې تاسو له زمونږ ویډیوز راشي، نو تاسو کولی شئ چې زمونږ ویډیوز خامخا سپورټ کوئ، لایک یې کوئ، کامنټس پې وکئ او مخې ته شیر هم کوئ چې زمونږ دا کوشش او محنت ضایع کیږي نه. ډیر سټوډنټس اوس سټارټ اخلو د خپل ننني لیکچر چې نن زمونږ ټاپک څه دی. نن زمونږ ټاپک دی ګرامر. مخکې به مونږ ځان په دې پوهه کوو چې یاره دا ګرامر څه شی دی، د دې ګرامر اصول او د دې ګرامر ټرمینالوجي چې کومه ده دا څه شی دی، دا ګرامر د کوم ځای نه راغلی دی، دا د کومې بلا نوم دی. نو راځئ چې مخکې دا وپېژنو. ډیر سټوډنټس ګرامر माना जमुंग सरसदा जुबान के उसूल और कवायद सीखने का इलम. ग्रामर पर आम जब की मुंग बदाऊ वायु चिदा द अंग्रेजी जबी टके दे, द अंग्रेजी जबी तोरे दे और दे मतलब दे द जबी द उसूलु और द कवायदो द ज़दाकड़ी इलम तवाई ग्रामर. मुंग ची कले यौ जब ज़दकऊ نو د هغې دپاره به مونږ د ګرامر مطالعه، سټډي او علم حاصلوو. کله چې مونږ په ګرامر کمانډ حاصل کړو، مونږ ګرامر صحیح زده کړو، هله به مونږ کامیاب شو. په هغه ژبه به مونږ پوره عبور او مهارت حاصل کړو. نو اوس راځو دې له چې یاره دا ګرامر په انګریزۍ ژبه کې د څه شي نه جوړ شوی دی. د ورډ ګرامر comes from the Greek word grammatic, which means the art or study of letters in language. مونږ ته دا خبره کوي چې دا لفظ ګرامر چې کوم دی په دې انګلیش کې چې ورته مونږ ګرامر وایو comes from the Greek word. دا د یونانۍ ژبې، د یونان چې کومه زړه ژبه وه د هغې یو ټکی دی ګرامټایک. د ګرامټایک نه دا ګرامر جوړ شوی دی او د دې مطلب سره دی ګرامټایک حروف اور زبان سیکھنے کا فن، یعنی د حروفو او د ژبې د زده کولو هنر او فن. which means the art or study of letters in language. چې معنی څه ده؟ the art یعنی فن or study of letters in language، یعنی د ژبې او د ژبې چې کوم حروف دي یا کوم الفاظ وغیره دي د هغې یو فن او یو مطالعه او یو علم. دې ته مونږه په یوناني ژبه کې یا چې کله مونږ سره انګریزۍ کې د دې نه ګرامر جوړ شو دې ته مونږه څه وایو؟ دې ته مونږه د آرټ آر سټډي آف لیټرز ان لینګویج. دا ورته مونږه ځکه وایو چې لفظ ګرامر قدیم یونانی زبان کے لفظ گرامٹائک سے نکلا ہے جس کے معنی ہے الفاظ اور زبان سیکھنے کا علم یا فن. یعنی دا ګرامر چې دی دا د قدیم یونانی ژبې د لفظ ګرامټایک نه وتلی دی چې د ګرامټایک معنا زموږ سره ده حروف، الفاظ او د الفاظو د زده کولې او د ژبې د زده کړې چې کوم فن دی، کوم هنر دی، کوم علم دی، هغې ته مونږه ګرامټایک وایو چې د ګرامټایک نه زموږ سره دا لفظ را جوړ شوی دی. یعنی ګرامټایک سے نکلا ہے، مطلب دا دی چې ګرامر لفظ چې کوم دی دا د ګرامټایک نه وتلی دی جس کے معنی ہے الفاظ اور زبان
सीखने का علم یافل چې معنی ده د الفاظو او د ژبې د زده کولو علم او هنر. مزید نور دی راځو چې وس د دې فل ډیفینیشن هم مونږه زده کو چې یاره کمپلیټ ډیفینیشن د دې زموږ سره څه دی. ټرمینالوجیکل ډیفینیشن. Grammar is the structure and system of a language. It explains us that how words and sentences are formed and used correctly. ग्रामर जुबान का वो ढांचा और निज़ाम है कि ये हमें ये बताते हैं कि अल्फाज जुमले कैसे बनाते हैं और कैसे सही तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं. यानी ग्रामर چې کوم دی دا د ژبې هغه نظام او هغه ډانچې ته ویلی شي چې دا موږ ته دا ښایي چې الفاظ به څنګه جوړوي، دغه رنګ د الفاظو نه به بیا سینټنسز جملې څنګه را جوړوي and used correctly او د دې استعمال به صحیح څنګه کوي. ګرامر بیسیکلی مونږ دې ته وایو. یعنی په ګرامر کې مونږ د دې خبرو نه په دې نتیجه رسیږو چې په ګرامر کې مونږ ته د ژبې ټول اصول، قواعد، ضوابط دا ښودلی کیږي او مونږ ته په دغې قواعدو کې په دغه اصولو کې بیا دا هم ښودلی کیږي چې حروف څه دي، حروف د څه دپاره استعمالیږي، د دې نه الفاظ څنګه جوړیږي، بیا الفاظ به څنګه را جوړوي چې هغه را یو کړي، د هغې نه به سینټنسز څنګه جوړوي، څنګه به پازیټیو او صحیح کریکټ سینټنسز جوړوي، څنګه به په دې کې فرق کوي چې دا سینټنس صحیح دی دا غلط دی، څنګه به ټینسونه جوړوي، څنګه به د دې استعمال کوي او د دې به کریکټ استعمال څنګه کوي، یعنی ژبه به صحیح وی څنګه او څنګه به د بل کس په ژبه باندې څنګه پوهیږي چې یاره بل یو کس په هغه ژبه کې خبرې کوي او تا ته هم دا اندازه کیږي چې ته د هغې په مقصد باندې پوهیږي، د هغې په معنا او مفهوم باندې ته پوهیږي. او بله دا خبره چې ته په دې هم پوه شي چې کله بل یو کس په یو ژبه کې څه لیکل کړي، څه تحریر یې لیکلی، څه لیټر یې لیکلی، څه پریس ریلیز وغیره څه هم وي، څه کتاب یې لیکلی، یا هغه په دغه ژبه کې خبرې کوي، دغه ټول سیستم ته ته وګورې او تا ته دا پاته لګي چې یاره دې په دې ژبه باندې څومره کمانډ او عبور حاصل دی، آیا دی دا ژبه صحیح وایي غلطه وایي، په دې کې لیک لوست دی صحیح کوي غلط کوي. دا پاته به تا ته حال لګیږي چې ته کله په ګرامر باندې په صحیح معنو کې پوه شي. د ګرامر اصول، قواعد، ضوابط او علوم او مطالعات ته په صحیح معنو کې حاصل کړي. حاله به ته بیا د دې مسټیکس او د دې غلطیانو په نتیجه رسیږي. زه امید لرم چې ستاسو به دا نن کلاس ضرور خوښ شوی وي، زموږ سره به هم انجای کړی هم وي. او که ستاسو زموږ دا کلاس خوښ شوی وي نو کایندلی لایکس ورکئ، کمنټس وکئ او د دې سره سره دا لیکچر مخې ته شیر کئ د ثواب په نیت باندې چې دا تعلیم، دا ایجوکیشن، دا سلسله زموږه دا شانته کې قایم او دایم وي. ستاسو ډیره زیاته مننه. راځم به ستاسو دپاره د یو نوي لیکچر سره. تر هغې پورې ماته اجازت راکئ. د لوی الله په امان.